او څومره چې ستا لباس د حیا او د عزت او درونو دومره ابلیس تا نه خفه دی. اوس تاسو مرضي ده، یا به رحمان راضي کې یا به شیطان راضي کې. یا به رحمان ناراضه کېږي یا به شیطان ناراضه کېږي، او اختیار ستا دی. ځکه دا حالات زمونږ داسې روان دي، دغه طرف ته هغه حیا، هغه عزت، هغه درون لباس تقریبا په ختمېدو دی. بلکې داسې سبحان الله داسې حالات دي که نه چې درون لباس چې اچولی د حیا او د عزت دی، په دې خلکو کې ناشنا ښکاري. په کار څه وه چې دا بې حیا چې دی په موږ کې څه وی ناشنا وي. نه هغه بې حیا اشنا شوي دي، خو که څوک پکې داسې حیادار وینو یو هغه پسې سترګې راوځي. ولې ځکه چې هغه تقریبا هغه خبره ختمه شوې ده. نو که چېرته داسې دانه نیمه پکې وینو نو تعجب وکړو چې لا د دې جامو ته وګوره، او د دې خبرو ته، او د دې درون خوی ته، او د دې سړیتوب ته. یعنې دې ټیک ټاکو او دې فیسبوکو او دې قصو څه پرېښې نه دي. بوډاګان سپینګیري به پکې ویني په ټیک ټاکو کې به ګډېږي، او زنانه او نارینه او زاړه او نوي او ټول دې میډیا ته راوتي دي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي، الله دې زموږ نه بې حیایي ختمه کړي، الله دې په موږ کې حیا راولي، او چت خویونه دې الله په موږ کې راولي. وعصى آدم ربه فغوى، او خلاف وکړو آدم علیه السلام د خپل رب، نو ژوند یې ګډوډ شو. خلاف یې وکړو که نه، دا څوک وایي؟ الله وایي خلاف یې کړی و که نه. الله ورته ولې ته ونه نږدې کېږي؟ نږدې شو. کثرت سوال الله چې دا خو نبي و، نو په هغه کې نبوت دا نه دی میلاو شوی. بل هغه په جنت کې اوس دنیا کې خو نه. یو بله خبره چې ما تاسو ته کوله هغه رانه هېره شوه. وایي آدم علیه السلام او بیبي حوا راولګېدو چې دا ونې دا پاڼې را شو کولې او په ځان پورې لګولې. دا دلیل دی په دې باندې چې پرده کول فطرت دی. خیال هم دی دې خبرې ته؟ اچ تاسو خیال کړی هغه ماشوم ته کور کې چې وړوکی ماشوم وي لا په دومره څه پوه نه او چې کله او دسمات یې وکړي غسلخانې ته ورشي او دسمات یې ځي ته ورشي، د هغه ځای نه بیا مور ته چغې وایي ماله پرتوګ راوړه، ماله دا راوړه، دغه راوړه. ده ته هم دا خبره معلومه ده چې ځان پټول د حیا او عزت دی. او ډېر به داسې ویني چې هغوی لا په دې خبره پوهه نه دي. ځان پټول فطرت دی. دلته اوس الله آدم علیه السلام ته ویلي چې ته دا پاڼې راوله په ځان یې ولګوه، نه دي ویل. خو دا فطرت دی، هغه پیدایشي په هغه کې دا خبره پرته ده چې عورت ښکاره کېده دا مناسب نه دي. د دې پټول پکار دي. ثم اجتباه ربه، بیا غوره کو دلره رب دده. دا هغه دلیل دی چې ما تاسو ته ښو چې نبوت ورته وروسته میلاو شوی. بیا غوره کو آدم علیه السلام رب د هغه څنګه یې غوره کو؟ د نبوت دپاره یې غوره کو. فتاب علیه وهده، نو مهرباني وکړه په هغه او ښودنه یې ورته وکړه. مهرباني پې څه وکړه؟ توبه یې وله قبوله کړه، خطا یې ورته معاف کړه. سبا به انشاءالله شروع کوو د 130 آیت نه. خو چې ستاسو ذهن کې چې خبره همدقه د آدم علیه السلام روانه ده. الله رب العزت دې زموږ په ځوانانو، په زنانو، په مشرانو کشرانو دې الله رحم وکړي. الله دې موږ د بې حیایۍ نه، د ظلم او د زیاتي نه، او د هر حرام کار او وینا نه دې الله موږ وساتي. او څوک چې زموږ ځوانان، زموږ ماشومانان، زموږ زنانه ګډوډ کول غواړي او بېلارې کول غواړي، نو الله دې هغه د عبرت نښه وګرځوي په دنیا او په آخرت کې. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.